سلامونه ګرانو کتونکو، زیم زرمیشا خان. تاسو ګورئ زرمیشا خان یوټیوب چینل. نن در سره زه داسې یو ویډیو شریکوم چې هغه کې زه تاسو ته به دا وښایم چې کله یو انسان خپل عزت ګټل غواړي نو د خپل ژوند کې دا لس اصول چې دي دا دې جوړ کړي. ټول نه اول کمې خبرې کوه، یو رازدار انسان جوړ شه، یو خاموش طبیعت انسان جوړ شه. خاموشي کې ډیر طاقت وي. که تاسو خیال کړی وي چې کوم انسان ډېرې کمې خبرې کوي نو کله چې هغه په محفل کې یا داسې په کورنۍ کې ناست وي او هغه چې څه خبر وکړي نو خلک ډېر په قدر سره اوري او ډېر غوږ ورته ږدي، ځکه هغه هر وخت خبرې نه کوي، اجکل خوري نه الفاظ وباسي، د پوهې خبره کوي. دویم چې کله پورې یو چا تاسو نه تپوس نه وي کړی تر هغه پورې خپل عقل مه استعمالوه. دې سره د انسان ډیره بې قدري کیږي. د حد نه زیات دوستي د چا سره مه کوه. فاصله خامخا پکې اږده. کله چې یو چاته کال کوي نو 2 ځل نه سیوا به کال نه کوي، ځکه په دې باندې انسان بیا ډیر فارغ ښکاري، وزګار خیل ښکاري چې په مخه چاته کال کوي دغه سره د کار وي په مخه ورته تا رنګونه شروع کړي، رنګ 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 ورته کوي، هغه انسان به تا نه تنګ شي، وایي به چې دا څه وزګار دی چې هر وخت راته کال نه کوي. نو 2 ځل نه زیات کال به هیڅکله د چاته نه کوي. 5م اصول دا دی چې خپل ژوند کې ته څه قسم کار شروع کوي، څه قسم راتلونکي وخت کې قدم اخلي نو هغه د خلکو نه پټ ساته. د چاته وایم چې کله ته کامیاب شولې خلک به په خپله تا وویني او ستا کامیابي چې ده خلک ورته ډېر سرپرایز شي. د پیسو ګټلو ډېرې طریقې دي، ډېرې لارې دي، هغه لارې تلاش کا. خود کفیله جوړ شه. چاته لاس منیوه، چا نه خیرات مه غواړه. لاس نیونکی سړی یا ښځه ډیره زیاته معاشره کې بد ښکاري او بد ښکاري، خلک ورته ډیر په سپک نظر باندې ګوري. 9م اصول دا دی چې د چا مجبوري مه جوړېږه، د یو چا پسند جوړ شه، د چا خوښ جوړ شه. یعنی خلک داسې ووایي چې زه د دې انسان په شانې جوړېدل غواړم، د ده په شان کې عادتونه خپلول غواړم، د ده په شان کې لباس چې دی هغه اچول غواړم. یعنی خلک تا خوښول شروع کی او تا پسې شاته راشي، ته به د چا پسې شاته نه ګرځې. 8م اصول دا دی چې ضروري نه ده چې ته هر یو انسان د ځان نه خوشحاله ساتي. هر یو انسان خوشحاله ساتل د منافق سړي کار دی. بس خپل ځان خوشحال ساته. او وی کنه ځان دی نو جهان دی. چې ته خوشاله یې ته ځان ته اهمیت ورکړي، نور خلک به هم ته اهمیت درکوي. چې ته خوشاله خلک ویني نو خلک به وایي چې واه دا فلانه انسان خو ډېر خوشباش انسان دی، ډېر ښه انسان دی، هر وخت په مخ باندې مسکاوي او ډېر خوش اخلاقه انسان دی. همیشه هغه کوه چې کم صحیح وي، کومه خبره یا کم کار چې ستا زړه ته صحیح ښکاري خپل د زړه اوره، خپل د دماغو نه سوچ کوه. د دنیا نه، دنیا به تا ته ډېرې خبرې کوي چې داسې وکړه، په دې لاره لاړ شه، په هغه لاره لاړ شه. نه، صرف خپل د زړه به اوري او خپل د زړه به کوي، د دنیا خبره به نه اوري. چې 10م اصول دا دی چې کوم خلک ستا زندگی چې دا بهتره کړې ده، ستا په ژوند کې څه بهتري راوستې ده نو د هغوی ضرور شکریه ادا کړه. 10 نښې وي کله چې یو انسان دا اصول خپل کړي او خپل په ژوند کې دا خبرې دا کارونه راولي نو هر څوک به ورته په معاشره کې په کورنۍ کې ډېر ښه نظر سره ډېر عزت سره ګوري او ډېر عزت به وله ورکوي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله په امان. ګرانو کتونکو، چینل د ځان سره سبسکرایب کوئ، ویډیو شیر کوئ او لایک کوئ.